یو تازه خبر د اویس قاتلان په ضمانت باندې خلاص شول او داسې به وایو چې هغوی بری شول. د دوی ضمانت په کوم بنیاد باندې شوی دی؟ د خان کلیک چینل د نن ورځې په دې ویډیو کې تاسو سره دا ټول معلومات شریکوم. د دې ویډیو تر اخره موږ سره پاتې شئ. قدرمنو، د اویس شهید د قتل د دردونکې حادثې نه به تاسو ټول خبر یئ چې څومره په بېدردۍ سره وژل شوی و چې بیا د هغه د قاتلانو نیولو او تفتیش د یو میاشت نه زیات وخت واخیستو، خو اخر د هغه قاتلان د هغه خپلوانو قتل چې یو یې پکې اوښی و، یعنې د اویس خورکۍ پرې واده وه او بل یې د اوښي وراره او د تره زوی و. دوی چې کله ونیول شول نو 2-3 میاشتې هم نه کیږي چې نن د پېښور عدالت کې د جسټس روح الله امین په عدالت کې د زین العابدین او اسد شاه ضمانت منظور کړی شوی دی. د ضمانت لویه وجه دا ښودل کیږي چې کله اویس ووژل شو نو په هغه وخت کې د داویدارۍ رپورټ یا اف آی آر نه و درج شوی، بلکې نامعلوم اف آی آر لیکل شوی و چې د دې وجوهاتو په بنیاد باندې وکیلانو ته ډیر پوینټونه په لاس ورغلل او هغوی ته دا یو چانس ورکړل شو چې قاتلان یې بری کړل. موږ مخکې هم ویلي وو چې داسې خلکو ته سزا پکار ده چې نور خلک ترې عبرت واخلي، خو افسوس چې د اویس د مرګ پوښتنه ونه کړې شوه او هغه همداسې توی شو. د اویس او خیوز هم په جیل کې دی چې د هغه نوم الیاس دی او د هغه ضمانت لا تر اوسه نه دی شوی، خو که دا حالات داسې وي نو هغه به هم ډیر زر راخلاص شي او ضمانت به یې منظور کړی شي او په کلي کې به ګرځي. دوستانو، دا یو تازه خبر چې د خان کلیک چینل د لارې مو تاسو سره شریک کړو. ویډیو در سره لایک کړئ، زموږ چینل خان کلیک هم سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته په وخت در ورسي. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د الله په امان.